سلام او مینه، وخت مو په خیر. تاسو ګورئ ایران ټي وي یوټیوب چینل. ملګرو اکثره دوستان او مینوال پوښتنه کوي چې د افغانستان او بنګلادیش زیمبابوې درې اړخیز سیریز چې کوم و د هغې افغانستان ته ګټه وکړه یا هم نقصان. خو ملګرو باید زه یادونه وکړم چې دغې سیریز افغانستان ته سخت نقصان کړی دی. چې څه خبرې دي ولې افغانستان ته نقصان وکړ، که څه هم کپ افغانستان ته ورکړل شو، خو بیا ولې افغانستان نقصان وکړ. په دغه ویډیو کې مفصل معلومات درکوم چې ستاسو به انشاءالله خوښیږي او په پوهه کې به مو لا زیاتوالی راځي. ملګرو که تاسو هم دا ډول سپورټي معلوماتو ته اړتیا لرئ او خوند درکوي او د کرکټ له برخې سره مینه لرئ، نو همدا ایران ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. هر وخت موږ تاسو ته سپورټي، تازه او دقیق خبرونه وړاندې کوو. که څه هم ځینې ملګري وایي چې تاسو بېځایه خبرونه یا هم دروغ وایئ، خو زموږ ټول خبرونه تاسو کولی شئ زموږ ټول یوټیوب چینل وګورئ، یو هم د دروغو خبر به پکې پیدا نه کړئ. لکه څرنګه چې د افغانستان او بنګلادیش درې اړخیز سیریز ترسره شو چې پکې افغانستان 2 لوبې وګټلې، 2 یې پکې وبایللې او همداشان یوه لوبه هغه مساوي شوه د فاینل لوبه. نو که مونږ او تاسو وګورو، لومړی سر کې د افغانستان هغه پوینټونه چې وو 243 وو، کله چې افغانستان له زیمبابوې او بنګلادیش سره لوبې نه وي کړې مخکې له سیریز څخه. خو وروسته چې په سیریز کې لوبې 2 وبایللې او 2 یې وګټلې. که څه هم باید زموږ پوینټونه په همدغه ځای باندې ولاړ وای، خو نه، مونږ کله چې له زیمبابوې سره لوبه وکړه، هغه زیمبابوې د افغانستان څخه 14 نمبر کې او بیا افغانستان په 9 نمبر کې ځای لري. نو کله چې مونږ له زیمبابوې څخه لوبه وبایلله، نو په همدې سره زموږ له پوینټونو څخه 8 پوینټونه کم شول، چې دا د افغانستان لپاره ډیره بدترینه او بد خبر و. ولې؟ ځکه چې مونږ په 2020 کال لپاره کوم نړیوال جام تر سره کیږي، د همغې لپاره مونږ په همدغه پوینټونو باندې کوالیفای شوي وو. که چیرته مونږ په 9 یا هم همداشان په 10 په 8 نمبر وای، نو مونږ بیا کوالیفای نشو کولی، مونږ به بیا میچونه کولی، هغې وروسته بیا تللی، مونږ همدغه پوینټو په واسطه رسما کوالیفای شو. که څنګه مونږ وګورو، بیا بنګلادیش مخکې له سیریز څخه 260 پوینټونه وو، خو کله چې لوبې وګټلې، له زیمبابوې څخه هم یوه لوبه وګټله، افغانستان څخه هم وګټله، نو هغې ته 3 پوینټونه ورکړل شوي دي. که څه هم د افغانستان څخه 8 پوینټونه کم شوي دي د زیمبابوې د لوبې بایللو په علت باندې. نو ځینې ملګري وایي چې که څه هم کپ، خو افغانستان همدغې سیریز کپ چې و افغانستان وګټلو. باید یاد کړو که کپ مونږ تاسو وګورو بازار کې پریمانه پیدا کیږي، مونږ یې اخیستی شو. خو دلته کرکټ اکثره داسې اصول دي چې کله کوم کوربه وي هغه میلمه ورشي، هلته ورسره لوبې وکړي، نو بیا دا ډول لوبې چې مساوي شي، هغه کپ چې دی هغه میلمانې لوبډلې ته ورکوي. دا کومه د ګټې خبره نه ده چې افغانستان ته ګټه وکړي، خو موږ په دغه سیریز کې بیخي زیات نقصان وکړ. 8 پوینټونه موږ په ډېر خوارۍ به بیا ګټو چې موږ بیا پخواني حالت ته ورسیږو، ځکه 8 پوینټونه نو موږ په 8 لوبو هم نشو ګټلی. نو ډیره مننه ملګرو چې تر پایه سره پاتې شوئ، ویډیو مو وکتله. که همداشان سپورټي معلوماتو ته اړتیا لرئ، بیا هم یادونه غواړو زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.